Hello everyone and welcome to Learn English in 111 Days. My name is Khaybar Safi and I will be your English teacher on this journey. If you don't know any English, don't worry, this course is made for beginners like you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. په لومړي سر کې تاسو ټولو قدرمنو لیدونکو ته په 111 ورځو کې د انګلیسي ژبې زده کړې کورس ته ښه راغلاست وایم. دا چې د درس دوهمه ورځ ده نو welcome to the second day. دوهمې ورځې ته ښه راغلاست. په دوهمه ورځ کې موږ خبرې کوو په ګرامر او محاوره او لغاتونو باندې. په ګرامر سیکشن کې چې د ګرامر برخه کې موږ خبرې کوو د انګلیسي ژبې د تورو په تقسیم باندې چې د لیکلو له مخې په څو ډوله باندې دي یا په څو ډوله موږ لیکلی شو. English alphabet is divided into two cases according to form. د انګلیسي ژبې د توري چې دي شپږ توري دا د لیکلو له مخې یا د شکل له مخې په دوه ډوله دي. د انګلیسي الفابا توري د شکل له مخې په دوه ډولونو ویشل شوي دي. لومړي ته موږ capital letters ویو، دویم ته موږ small letters ویو. capital letters لوی توري او small letters کوچني توري. د مثال په ډول کې دا A موږ راوالو. A موږ په دوه ډوله لیکلی شو چې یو ته موږ کوچني توري ویلی شو، دوهم ته موږ ویلی شو لوی توري. راځو capital letters باندې خبرې کوو چې capital letters کې لومړی توري موږ سره دغه A توري A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y او Z. دویمه برخه موږ سره په ننني درس کې د conversation section دی یا د خبرو اترو برخه ده. په دې کې موږ سره دوه کسان دي چې یو دی زینب او دویم دی موږ سره وقاص. زینب وی hi my name is زینب. hi my name is زینب. سلام زما نوم زینب ده. دلته مانا احمد لیکل شوی دی خو دا زینب ده. وقاص ورته وایي hello my name is وقاص. hello my name is وقاص. زینب وی hi my name is زینب. سلام زما نوم زینب ده. دلته د hi نه معنا سلام دی، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وقاص ورته وایي hello my name is وقاص. سلام یا وعلیکم سلام زما نوم وقاص دی. نو دلته موږ دوه تور کلمې ویلي هاي او هیلو. د هاي معنا سلام دی، د هیلو معنا هم سلام دی. معنا دا چې تاسو کولی شئ هاي او هیلو دواړه وکاروئ. که تاسو څوک وایي چې هاي ته ورته ویلی شئ هیلو، که څوک وایي چې هیلو ته ورته ویلی شئ په ځواب کې هاي. نو مای معنا زما، مای نیم از زینب، زما نوم زینب دی. دغه زینب پر ځای کولی شئ چې خپل نوم راولئ، لاندې وایي هلو مای نیم از وقاص. د وقاص پر ځای کولی شئ چې خپل نوم اضافه کړئ. په دریمه برخه کې موږ سره لغاتونه دي، ورډ سیکشنز دي، سیکشن دی د لغاتونو برخه ده. لومړی لغت موږ سره بیگ معنا لوی یا غټ. دویم لغت موږ سره دی سمال معنا کوچنی وړوکی. نیر معنا نږدې. مثال په ډول باندې موږ یو بیگ کې this is a big ball دا یو لوی بال دی. small this is a small ball دا یو کوچنی یا وړوکی بال دی.